جزا لکم نو مونږ په یو ځای کې زمینداري شروع کړې وه. دغه دوران کې زمونږ ماماګانو هم دا جایدادونه خرڅ کړي دی موزګار شو. نو زما یو ماما خدای پاک ته سره د خاورو وبخي نو هغه ته به چې کار جمع شو نو هغه به ما پسې سوال جواب وکړی بیا انورسۍ ته پلانکي ځای ته کار مال راشه ما به یې ښه. نو چې زه ولړم نو ما ورته ماما تا کې څه صفت دی چې ته ما ته وایې چې کار راشه که نه مونږ ته خپل کار هم ډېري وی بچې شاعري درته ښیم. ما ورته څه شاعري ما ته ماما ښیه. وی وایي چې لاس مې پرې که پاره ما وی لاس مې پرې که بیا په دوباره وی دا هم یو شعر دی. چرخ خو یو مارغه و چې چا ونیسه د هغه نو ما به ویې ښه په میان د شګۍ کلي مې تړلي وو غویانو او بیا تیری ماته که ما به تیری ماتوله بچکچ یو تیری به مې یو شعر سره ماتوله بای دا مې هېرو خفه کېږې ما. اوس یو سید قمر نومې عجز سړی و نو هغه عجز چې و د غلامانه واده کړو نو د هغه غټبر له به یې 100 روپۍ ورکړې بیا بچې ستا پلار کور دوره نه یادېږي. هغې به ورته بچه کاکا ولې مې نه یادېږي خو ما سره د لارې کرایي نه ده بوله زره یو 100 روپۍ ورکړې بیا بچې ټانګه کې کېنه ځو که یو شپه نیمبو کې او هغه عجز به هم زمونږ رټ ته راخلاص شو. باچا سیمه زما هغه ټبر بیا تللی ده به ورته رضا بیا کړو خو چې دا بچکچ خلاص کړو. ټوله ورځ په مونږ باندې به په ټول فصل کې کارونه کسبونه وکړو او زمونږ د ماماګانو کارونه خلاص نه شو. دا د هغې اتونو اته ټانګې به یې چلولې نو دا مې د ځان نه خبرې ته زه کوم او په مونږ دا په مونږ تېر شوي دي دا خبرې که نه او لوونه غوبلونه او هره خبره بیا راباندې کوله. دا بیا راته وي چې بچې یو شعر به ته نو اخره کې راته وي دا خاورې خوري درویشه دا وایي میر قریش دا لا دې څه وایي. نو هسې هم چې داسې ښه خلک په دنیا کې تېر شوی دی او په یو ځای کې چې ونو یو 3 ملګري نو روانو او نو هغه دغه کیسه مې ته کړې وه 10 روپۍ چې مو چاته قرض وي ټانګه مو کړې وه او زمونږ په دې همزا ډېر کې چاته زما د هغې ماما یو 10 روپۍ قرض وي نو سړی هم درته ښیم ثواب ګل نومې و که هغه یې اوري نو هغه به هم خوشحاله شي ځکه چې باچا صاحب راپسې دا خبره وکړه بهي زما هغې ماما وې ته وکړه کرمشاه پسې منډه که او ټانګه راول انورسۍ ته زه لړم کرمشاه کا دی خدای وبخي هغه ته مې کاکا ټانګه راوله زما ماما وایي وی باچا صاحب ماما ته دې ووایه چې 80 روپۍ به راکوې بیا هم راځه زه به در کوم. وی نه ته هغه ته ووایه چې زه رالم زما ماما دیره کې ناست ویم ماما نه هم ویم کرمشاه وایي چې 80 روپۍ به راکوې وی ورته وایه چې در کوو به ویم ماما سې ستا دې قرارداري ته چې 10 روپۍ دي 80 ډېرې دي که 10 دومره ساده خلک وو وی انورسۍ د پښتو سر کوو دا 50 ته ویلو خیر دی خو دا 80 به 10 به ګټو وایي کرمشاه جو راټینګ مې کرا مې وستو. اوس ماما ټانګه کې کرمشاه سره مخکې ناست دی زه ورپسې شاته ناست یم ما جو لړوم ځا ډېر ته ثواب ګل پسې اوس هغې ټول په حجره کې چاپېره کېناست یاره باچان راغلي دي او زما ماما هم مړز لبه وه ثواب ګل هم مړز لبه و محمد شیر اکادیم ناستو ټول ناستو. دا خبره ته د خپلو یاداشت او د رښتینې کوم. ماما ته یې وی ښه باچا صاحب څه چې یو به مو وشوي ته څنګه راغلی وې وی ثواب ګلې وي زه وایم چې زه تا د دې ځای نه تړلی بوځم تا ته زما 10 روپۍ په مړز کې پاتې شوي دي اته په ډډه نه وړې هغه ورته باچا صاحب 10 روپۍ څه وی څه شي دا ته به څه خبره نه ښکاري مونږ کرمشاه په 80 روپۍ ټانګه کړې وه ورپسې دغې 10 پسې راغلي یو نو جو هغه ورته یاره هغې خندله رغړېدله چې 80 ډېري او که 10 ډېري نو دکه شان زما د دې ماماګانو نه په دې شویډه کې په سلسله فاتحات یا مرله خلکو ته به یې ځان له جدا کې په خپله لاسو نو دا مې مزاحیې د خپلې د ماماګانو خبرې وکړې هغه 10 روپۍ هغه جیب ته لاس کوي هله باچا صاحب دا 10 روپۍ والا
چې واپس را روان شو نو ما ته ماما ني وایم دا لس خو جیب ته ما اچوي ولې هم دې له 500 بل راواله چې کرمشاه یې ورکو وی کرمشاه هم دغه کډه ولیده مونږ هم دا ولیده کرمشاه وی چې زه نن نه خاندم کله به خاندم وی باچا 500 خو سره که کنه چې یاس پیله پسې بوره موره والو ټوکې ټکانې به هم کولې ناست په ورټونو کې نو زه ډېر دغه ومنلم ما الله دې زما مور سره د ټول او دا وایي داسې کار شو چې تازه وخت کې ما واده کړو نو چې واده مې کړو نو جودې کې زما دې ټبر به د ماښام نه وړه نه وغږلي نو لا ناوې وه او په چل هنر لا نه پوهېدم ما د روڼو خویندو مونږ دغه شان ناستو نو ما مور ورته وي چې نه وي اوړه دې غږلي وې نه پپو اوس په بالټي کې اوړه خوشتو کو ویشلې بوله کو بس خو جو چې دی به څنګه ویشله تبخین را کوزوله نو خو چې غپ په شنه جو ما به تې اوچته کړه یوه نوړی به مې کړه چې خو جو چې دی به بیا په تبخي باندې اوړه واچوله چې بله ویشله به راګونده ما به هغې بل رو اوچته کړې وه هغې وی دا خو پردې هېواګان نه باندې پېښ شوي دي 14 ویشلې دي وخوړې مونږ وی مونږ 14 نوړی وخوړې وی دا پکې هغه کچري کړې هغه پاخه دیوان راله نو ما مور ته خدای پاک دې وبخي وی دې خوا که دا خانه کو د جوارو دا ناګونه مونږ له وواله یو ناګ هغه ته کېښوده یو یې ما ته کېښوده وی دی وی دوی به په دې راګرځئ نو دا به یې په مونږ تېر شوي دي مونږ یې ته کوو